د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یا کړواله. یا کړواله د پښتو په تورو کې 43 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 43 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د یای توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لوري حرکت کړی دا راښیي چې یای توری داسې لیکل کیږي. د یای توري شکل مو وپیژنده. اوس د یای توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یای توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، خورئ او ترې لاندې ولولئ لیکل شوي دي. دا ګورئ، د خورئ په کلمه کې یو ځلې او د ولولئ په کلمه کې هم یو ځلې د یای توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. د ولولئ په کلمه کې د یای توري د غږ شکل په پای کې راغلی دی، لکه ولولئ، لکه خورئ، لکه ببکۍ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه خورئ. شاباس. اوس مو چې د یای توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یای توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د یای توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم یای توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د ببکۍ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، یای توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، خورئ او ترې لاندې ولولئ لیکل شوي دي. دا ګورئ، د خورئ په کلمه کې یو ځلې د یای توری په پای کې په ځانته شکل راغلی دی. د ولولئ په کلمه کې هم یو ځلې په پای کې د یای توری د له توري سره ګډ راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې خوراک رسم شوی دی. پوهیږئ چې خوراک یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د خورئ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د خورئ د کلمې لیکل یاد کړئ. د خورئ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. خ، و، ر، ی توري چې سره یو ځای شي نو خورئ لوستل کیږي. که خ، و، ر، ی توري پیوسته وویل شي نو د خورئ کلمې ته یې غږ نږدې کیږي. د ولولئ کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. و، ل، و، ل، ی. د خورئ او ولولئ په کلمو کې مو د یی توري لیکل ولیدل. اوس به د یی توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یی کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه تاسې ډوډۍ وخورئ. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د یی توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه یی توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 3 ځلې د یی توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ
او د هر زیړ یی توري پر سر یی توری ولیکئ چې د یی لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د یی توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د یی توري ځان ته شکل لیکو. د یی توري په پای کې شکل لیکو. ډیر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. جنو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر د یی توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه یی توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر یی توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو یی توری د ولولۍ د کلمې په پای کې د للې توري سره تړلی راغلی او بل یی توری هم د ولولۍ د کلمې په پای کې د للې توري سره یو ځای راغلی. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. او دویمه جمله داسې ویل کیږي تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې نجونو او هلکانو سبق ولولئ لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ د جملې په سر ولیکئ. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ. نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یی توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. تاسې ډوډۍ وخورئ. هلکو راشئ ډوډۍ
ډوډۍ وخورئ نجو او هلکانو سبق ولولئ تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د یی توری لیکل شوی دی. د دې هر یو یی توري د پاسه یی توری ولیکئ. کله مو چې هر یی توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. تاسې ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ، نجونو او هلکانو سبق ولولئ، تاسې هم په ښوونځي کې سبق ولولئ. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یی توري تمرین وکړئ. د یی توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي یی توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه تاسې ډوډۍ وخورئ ولیکئ او په توره کرښه هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ ولیکئ. د یی توري یوازې شکل لیکو. د یی توري یوازې شکل لیکو. د یی توري په پای کې شکل لیکو. تاسې ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ، نجونو او هلکانو سبق ولولئ. تاسې هم په ښوونځي
یی توري یوازې شکل لیکو. تاسې ډوډۍ وخورئ، هلکو راشئ ډوډۍ وخورئ. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یی توري شکلونه لکه خورئ، ببکۍ یوازې داسې لیکل کیږي، په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: خورئ، ولولئ، ببکۍ، تاسې، ډوډۍ، وخورئ، هلکو، راشئ، نجونو، هلکانو، سبق، تاسې، ښوونځی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.